پوښتنه مې کوله ما کې د اجازت نه ولا نه ولې نه بغیر اجازت نه نه صحیح دی. دا حسن حسین پیژنې نه حسن حسین او پیژنه نوم دی اورېدلی او نوم مې اورېدلی دی. دا څوک دا خو حسن حسین رضی الله تعالی عنه اورېدلی دی. نوم دی اورېدلی او دا څوک داسې نه ذهن کې بالکل دا ساعت نشته شته خو ټیک ټاک کې ټیک ټاک او کوو خو هغه نه کوم د خپله کم کې حسن حسین زموږ د خوږ پیغمبر نوسیو دا پروګرام په دې خاطر جوړ چې تم زده کړو کې مونږ دا کم دوستان چې ګور چې دی را سره هم زده کړو کې اجازت حسن او حسین خو پیژنې که پیژنو نه دا څوک حسن حسین د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بچیانو زامنو نه زامن نو نوسیو نسیو ایده ته د واقعي څه پته شته نه پته خو نشته استاد محرم دی خو بس پته راته نشته زموږ د خوږ پیغمبر بچیانو خو هغه په وړوکوالي کې وپاچ صحیح ده صحیح دی د حسن حسین والده څوک وه یعنې مور حضرت فاطمه رضی الله تعالی ماشاءالله د والد صاحب ته پته نه حضرت عبدالمطلب حسن حسین رضی الله حضرت محمد صلی الله حضرت دا پروګرام په دې خاطر چیړو چې زده کړو وکړو دا زموږ په دې جوماتونو کې چې دا ښکلي علما ړم دي که نه نو په کار دي چې لږ ورسره کینو حسن حسین چې و نو هغه زموږ د خوږ پیغمبر نیازبین نوسي و او په 10 محرم باندې حسین رضی الله تعالی عنه د هغې شهادت شو صحیح ده دا یاد که ښه د دې څه ناڅه زده کړه دله پکار ده درته پته شته چې حسین رضی الله تعالی عنه کله شهید شو په کربلا کې کله شهید شو تاریخ خو برابر دا کومه میاشت محرم کې دا محرم سوی مرض نن تقریبا نهم مرض اصل کې دا زموږ دغه طرف ته کړومبی زیمه بیا راپسې بل دی نو موږ ډېر زیات بې وفا یو د خپل خوږ پیغمبر هغه قیمتي سایډ هغه موږ پرېښودو بل طرف ته لړو نن چې کومه په دې ورځ چې کومه واقع شوې وه که نه دا 10 محرم دی او زموږ د خوږ پیغمبر نیازبین نوسې حسین رضی الله تعالی عنه په 10 محرم باندې ای شهادت شو صحیح ده ذهن کې یاد وساتئ ښه خفه نه شئ ګورې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ خاکسار تاسو ته هرکلی وایي په خیرالي وایي تل ښاد او آباد اوسئ قدرمنو نن د محرم 10مه ورځ ده او په دې 10مه ورځ باندې چې کومې واقعې شوي دي او هغه واقعې چې ډېرې سختې په هغې کې دا هم ده چې زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوسی حسین رضی الله تعالی عنه هغه هم شهید کړی شوی نو په دغه هکله تپوسونه کوو چې آیا موږ د دې واقعې نه خبر یو که نه ولې زموږ د خوږ پیغمبر نوسی و حسن او حسین نو مختلف رونه به رایلو تپوسونه کوو تاسو موږ سره اوسئ ډېر خلک په غلط فهمۍ کې دي چې حسین رضی الله تعالی عنه د شیعاګانو مشر نعوذ بالله خو دا خبره داسې نه ده دا ستاسو په علم کې راوستل غواړم تاسو موږ سره اوسئ راځئ جي یو تپوس کوم نرم حسن حسین دا پیژنې او جی دا محمد صلی الله علیه وسلم نوسیو ته څه وایې نوسیو محمد صلی الله علیه وسلم نوسیو دی د والدې څه نوم ذهن کې شته او جی فاطمه رضی الله عنها او د والد صاحب څه نوم علی رضی الله عنه درته پته شته چې دی شهادت کله شو رنګ رالی نه که رنګ راغلی ورشه ته دا رنګ نه دی اندازه ته شته چې دی شهادت کله شو شهادت ما ته نشته درغستلی وم څو تصویران دی وباسه ما خو نه دی ایستی دی له ویډیو جوړم یا تصویر وښکم راشه ته که نه دی خوا راشه که تاسو ورته تصویران وباسه
مو تصویران نه دي واسلې ولې ګناه دی نه نه ګناه نه دی بس نه مو دي واسلې اوس رالو دی شهادت نره کله شو شهادت دې اندازه راته نشته اندازه راته نشته ته څه وایې نره تو ما سب د زده کړې په خاطر ښه چې زده کړه وکړو صحیح صحیح ده خبره. ښکلي ځوانان یو د دین بوزغلې یو ان چاسې خراب او خواروزار نه شو درته پته شته چې نن د محرم سویمه ورځ ده نن لسمه کم یې ورته وي راشه دې راشه ته راشه د دوره تکړه دی دا ټیک ټاک ها راشه دې خو راشه سمه ورځ ده نو په دې مطلب د محرم لسمه ورځ ده نو په دې ډېرې واقعي شوي دي خو د ټولو نه لویه او خطرناکه زموږ د خوږ پیغمبر نوسی حسین رضی الله تعالی عنه هغه شهید شوی او جی داسې ده که نه او جی خو نن خفه کېږئ مه دا خبرې ټولې ځان ته کوم نن هم مونږ راغلي پارک ته تصویران لو خواندنۍ د خوشحالۍ دی که نه نو پکار دی چې د خپل خوږ پیغمبر ژوند وګورو کمزورې ټول یو اول زه بیا راپسې نو څه پیغام ورکول غواړې دا ساعت ډېر دوستان ګورو بس پیغام خو دا دی چې د تبلیغ کې وخت ولګئ نو بس دې سره زده کېږي نو بغیر د دې نه خو نه زده کېږي یو سړی مکینک جوړیږي یا ډاکټر جوړیږي یا بل څه که نه هغې له به ټیم ورکوي بیا د دور عظیم کار اوچت کار نو دا خو بغیر محنت نه کوي بغیر اکثر ځوانان ټیک ټاک سټاران شو څه پیغام ورکول نو بس ټیک ټاک خو له ښه نه دی ینګ هلکان لپاره ټول ینګ هلکان نو ټیک ټاک سره ډېر ماحول ډېر حالات ورسره خراب کړي دي او خصوصي خاص دا دی چې دې نه ځان امن وساتي نو ښه به وي دا ډېر رونه که پروګرام ګوري نه به په ګپ ولي چې دا یو فلم یې جوړ کړی خو یا ډرامه یا فلم نه دی په دې معاشره کې که موږ وګورو د سوشل میډیا استعمال ډېر غلط روان ډېر غلط روان دی بالکل دې نه ځان ساتل پکار دي که واړه دي که لوی دي ټیک ټاک نه بیخي ځان ساتل پکار دی ډېره تباهي شی دی زه وایم ویې که خو په داسې طریقې وکړه چې خپل دین اسلام پکې راوله ولې چې هر سړی دې ته ناست دی یو ښه خبره پرې ورکړه چې سړی زده کړه وکړي بالکل صحیح خبره او ستاسو خبره بالکل صحیح خبره کوم ځای ده خیر زه د پنجپیر یم جي او جي او ماشاءالله دې کې پنځه پیرانو مخکې که سیسه نه پیران میران دا غواړي بس پنجپیر باندې مشهور دی ستاسو پته خو نشته الله دې خوشحاله کړه دا سټینګ ورې سکوي خو دا ښه شی نه دی ورې دغه خراب هم نه کړي ښکلي ځوانان دي السلام علیکم رو ما ته نه کې ګورئ پاریو ته خو تاسو وسې هم خېجئ نو بس هغه تاسو راغلي خوشحاله ځای ده خیر جوړه خیر دی سوال نه ونه رانه کې یو تصویر درنه اخلم انو تصویر غالي و دوه سواله ډېر فیسبوک باندې دوره ګورم روزانه به مې وړو ته به مې لګولې واړو نه مې وکنه هغه ته به مې لګولې والله تا دغه سره لیکسن اسمان نه پیدا سوی خو سوال نه رانه کې صحیح ده صحیح ده لا هو موږ د خدمت دی نه الله خوشاله الله خوشاله نه نه آباد است هر صحابه صحیح سیر ده نه نمبر خیر ده صحیح ده الله دې خوشاله تو خو هسې ما پروګرام کې راځي آباد